بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مدثر یم د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره تاسو ته خدمت کې یم. تېره ورځ په پنځم لوست کې موږ او تاسو پر آیپاک نومي ښودنه باندې کار کړی و. نن راځو د الکانونه، الکینونه، الکاینونه او همدارنګه الفاتیک هایدروکاربنونه ولولو. د دې د جملې څخه یې لومړی را شروع کوو. د الکانونو څخه موږ او تاسو تېرو درسونو کې مخکې لوستي وه چې موږ ول هایدروکاربنونه یا هغه مرکبونه هایدروکاربنونه یا هغه مرکبونه چې د خپل اساسي عنصرونو په توګه سره هایدروجن او کاربن د خپل ځانه سره لري. هایدروکاربنونه مو داسې لوستي وه چې هایدروکاربنونه چې دي دا په خپله په دوه برخو ویشل سوي دي، چې یو ته مو ویلي وه چې د الفاتیک هایدروکاربنونه دي او همدارنګه بل ته مو ویلي وه چې اروماتیک هایدروکاربنونه دي. دا چې الفاتیک هایدروکاربنونه څه شي دي او اروماتیک هایدروکاربنونه څه شي دا مو لوستو. الفاتیک هایدروکاربنونه مو بیا ویلي وه چې دا په خپل وار سره بیا په دوه برخو باندې ویشل سوي دي، چې یو ته موږ وایو چې مشبوع الفاتیک هایدروکاربنونه دي او همدارنګه بل ته ویل کیږي غیر مشبوع الفاتیک هایدروکاربنونه. چې مشبوع الفاتیک هایدروکاربنونه څه ته ویل کیږي او غیر مشبوع الفاتیک هایدروکاربنونه څه ته ویل کیږي دا به هم وایو. په مشبوع الفاتیک هایدروکاربنونو کې مو داسې ویلي وه چې په دغه مشبوع الفاتیک هایدروکاربنونو کې څو مرکبونه راتلی شي، څو کورنۍ دي راتلی شي. د هغوی د جملې څخه لومړنۍ کورنۍ چې د هغه خپله د الکان ده، همدارنګه دویم موږ وایو چې په دې کې د الکایل ګروپ راتللی شي او همدارنګه دریم داسې ویلی شو چې په دې کې د سایکلو الکان د سلسلې مرکبونه هم سره کم کېدلی شي، پکښې کې شاملېدلی شي. یعنې د سایکلو الکان د سلسلې مرکبونه هم په مشبوع الفاتیک هایدروکاربنونو کې شامل دي. او غیر مشبوع الفاتیک هایدروکاربنونه د غیر مشبوع الفاتیک هایدروکاربنونه داسې وایو چې د غیر مشبوع الفاتیک هایدروکاربنونو د جملې څخه لومړی مثلا موږ ویلی شو چې الکینونه دي یا هم د الکین د سلسلې مرکبونه دي، همدارنګه بل چې دي هغه خپله الکاینونه دي یا الکاینونه موږ داسې وایو چې دا هم په غیر مشبوع الفاتیک هایدروکاربنونو کې شاملېږي. اوس نو خبره دا ده چې مشبوع څه ته ویل کېږي، همدارنګه غیر مشبوع څه ته ویل کېږي. یو راځو مشبوع او غیر مشبوع یو د بل سره پېژنو. تېرو درسونو کې موږ او تاسو ویلي وه چې د کاربن اټومونو ترمنځ اړیکې مو ویلي وې چې د کاربن اټومونو ترمنځ اړیکې څه ته ویل کېږي. او د کاربن اټومونو ترمنځ اړیکې مو داسې ویلي وه چې په هایدروکاربنونو کې د ټولو مرکبونو د کاربن اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکې شتون لري، یا د هایدروکاربنونو ټوله مرکبونه چې دي هغه د اشتراکي اړیکې پر اساس باندې جوړ شوي دي، چې دغه اشتراکي اړیکې د کاربن اټومونو ترمنځ په درې ډوله سره وې. یو چې و هغه موږ ویلي وه چې یو ګونې اشتراکي اړیکې وې. یو ګونې اشتراکي اړیکې مو پېژندلې وې چې یو ګونې اشتراکي اړیکې څه ته ویل کېږي. همدارنګه بل مو ویلي وه چې دوه ګونې اشتراکي اړیکې دي، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکې بیا څه ته ویل کېږي دا مو هم ویلي وه. همدارنګه بل مو ویلي وه چې د کاربن اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکې هم راتللی شي. بیا مو داسې ویلي وه چې یو ګونې اشتراکي اړیکه چې ده هغه عموما د دوو الکترونونو څخه تشکیلیږي او دغه اړیکه چې ده دا د مشبوع هایدروکاربنونو ترمنځ تشکیلیږي. دوه ګونې اشتراکي اړیکه چې ده هغه خپله عموما د دوه جوړه او څلور دانې الکترونو په واسطه سره تشکیلیږي. درې ګونې اشتراکي اړیکه چې ده هغه د شپږ دانې او درې جوړه الکترونونو په واسطه سره ده سره کم کېږي دا تشکیلیږي. یو ګونې اشتراکي اړیکه موږ ویل چې په ساده او مستقیم علامه سره ښودل کېږي. دوه ګونې اشتراکي اړیکه په داسې یو علامه سره ښودل کېږي. او درې ګونې اشتراکي اړیکه مو ویلي وه چې هغه داسې درې خطونه سر پر سر په دې په واسطه سره دا ښودل کېږي. اوس نو ټوله هغه هایدروکاربنونه چې د هغوی د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه شتون لري دغه مرکبونو ته مشبوع هایدروکاربنونه ویل کېږي. او ټوله هغه مرکبونه چې د دوی د کاربن اټومونو ترمنځ یوه دانه دوه ګونې یا یوه دانه درې ګونې اشتراکي اړیکه شتون لري دوی ته بیا غیر مشبوع هایدروکاربنونه ویل کېږي. اوس نو په مشبوع هایدروکاربنونو کې څه شي راتلی شي؟ د الکان د سلسلې مرکبونه، د الکایل د سلسلې مرکبونه، د سایکلو الکان د سلسلې مرکبونه په مشبوع کې راتلی شي. معنا دا چې د الکان د سلسلې د ټولو مرکبونو د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه شتون لري. د الکایل د ګروپ د ټولو مرکبونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه شتون لري. او د سایکلو الکان د مرکبونو د ټولو کاربن اټومونو ترمنځ هم یو ګونې اشتراکي اړیکه شتون لري. او همدارنګه
د الکین د سلسلې د مرکبونو ترمنځ یا د دې د دوه کاربن اټومونو ترمنځ یوه دانه دوهګونې اړیکه شتون لري، نو ځکه دې ته موږ وایو چې دا غیر مشبوع هایدروکاربنونه دي. او د الکان د سلسلې مرکبونه هم په خپل د دوو کاربن اټومونو ترمنځ یوه دانه درېګونې اشتراکي اړیکه شتون لري، نو ځکه به موږ تاسې ویلی شو چې دا هم څه شي دي، غیر مشبوع هایدروکاربنونه دي. موږ راځو د دې ټولو د جملې څخه لومړی د الکان د سلسلې د مرکبونو څخه را شروع کوو. د الکان د سلسلې مرکبونه وایو، د هغه څخه وروسته په ترتیب سره راځو د الکایل ګروپ، د سایکلو الکان مرکبونه، د الکین او همدارنګه د الکایل ګروپ هم لولو. د دې د جملې څخه لومړی را شروع کوو د الکان د سلسلې د مرکبونو څخه، چې د الکان د سلسلې مرکبونه کم مرکبونه دي، کومې ځانګړتیاوې لري. داسې ویلی شو چې د الکان د سلسلې مرکبونه چې دي، لومړنۍ خبره په دوی کې دا ده چې د الکان د سلسلې مرکبونه چې دي هغوی ته موږ مشبوع مرکبونه وایو. مشبوع مرکبونه ځکه ورته وایو ځکه چې د دوی د کاربن اټومونو ترمنځ د دې مرکبونو د ټولو کاربن اټومونو ترمنځ چې کومه اړیکه شتون لري، دغه اړیکه د یوګونې اشتراکي اړیکې په نوم سره یادېږي. د ټولو کاربن اټومونو ترمنځ چې کومه اړیکه ده، دغه اړیکه د څه په نامه سره یادېږي، د یوګونې اشتراکي اړیکې په نوم سره یادېږي. ځکه دې ته موږ څه وایو، ځکه دې ته مشبوع مرکبونه ورته ویل کېږي. دویمه خبره، د الکان د سلسلې ټولو مرکبونه چې دي هغه په خپل ځان کې د هومولوګ سلسله مراتبي، معنا دا چې دوی په د هومولوګ پر سلسله باندې جوړ شوي دي. دوی د ټولو مرکبونو د مالیکولي فورمولونو ترمنځ په ترتیب سره د CH2 په اندازه سره توپیر دي. معنا دا چې دوی په خپل ځان کې د هومولوګ سلسله څنګه کوي، پکښې کې مراتبي، یا د دوی ټوله مرکبونه د هومولوګ د سلسلې پر اساس جوړ شوي دي، یا د هومولوګ سلسلې درلودونکي دي. د ټولو مرکبونو د مالیکولي فورمولونو ترمنځ یې د CH2 په اندازه سره توپیر شته. درېیمه خبره، د الکان د سلسلې د مرکبونو عمومي فورمول چې دی هغه خپله CnH2n جمع 2 CnH2n جمع 2 د دې سلسلې د مرکبونو د دې سلسلې عمومي فورمول دی، چې په دې کې دغه C چې ده دې ته خپله کاربن ویل کېږي، یا دا خپله د کاربن معنا ورکوي. همدارنګه د کاربن فورمول دی N چې دی، البته سیمبول یې دی N چې دی هغه د کاربن اټومونو شمیر دی. N چې دی هغه خپله څه شي دی، د کاربن اټومونو شمیر. معنا دا چې که کاربن اټومونه 20 وي، د N پر ځای به 20 نه ویشتی، که کاربن اټومونه 2 وي، د N پر ځای به 2 نه ویشتی. H چې دی هغه خپله هایدروجن دی، یعنې موږ وایو چې دا د هایدروجن سیمبول دی. همدارنګه دلته دا 2 چې دی دا خپله یو ثابت عدد دی په دې ځای کې، چې دا و دغه د کاربن اټومونو شمیر ته ورضربېږي. دلته دا N چې دی دا بیا د کاربن اټومونو هغه شمیر سو. همدارنګه دلته 2 چې دی دا هم څه شو، دا یو ثابت عدد سو. د الکان د سلسلې ټوله مرکبونه پر دې فورمول باندې صدق کوي. د الکان د سلسلې ټوله مرکبونه پر دې فورمول باندې ترکم شوي دي، جوړ شوي دي. همدارنګه د الکان د سلسلې څلورم مهمه خبره په دې سلسله کې چې د یادونې وړ ده، هغه دا ده چې د الکان د سلسلې مرکبونو لومړنی مرکب چې دی هغه خپله د میتان په نامه سره یادېږي، چې د CH4 یا د CH4 مالیکولي فورمول درلودونکی دی، چې دغه سلسله د میتایل البته د میتان د فامیل په نوم سره هم یادېږي. یعنې دې سلسلې ته موږ د الکان سلسله هم وایو، او دې ته د میتان فامیل یې هم ورته ویل کېږي. د دې سلسلې لومړنی مرکب چې دی هغه د میتان په نوم سره یادېږي، چې د CH4 مالیکولي فورمول درلودونکی دی. همدارنګه لکه څنګه چې مخکې موږ او تاسو وویله چې د دې سلسلې ټوله مرکبونه چې دي هغه په خپل ځان کې د هومولوګ سلسله مراتبي، معنا دا چې د هومولوګ سلسلې درلودونکي دي. د دې د دویم مرکب او د لومړني مرکب د مالیکولي فورمول په ترمنځ به د CH2 په اندازه سره توپیر وي. معنا دا چې اوس که چیرې موږ راسو دلته د دې فورمول په واسطه سره د دې ځینو مرکبونو هغه فورمولونه لاسته راوړو، نو داسې لاسته راوړلی سو چې لومړی راځم دا فورمول لیکمه CnH2n جمع 2. د دې فورمول په واسطه به د الکان د سلسلې د ځینو مرکبونو د مالیکولي فورمولونه لاسته راوړو. اول که چیرې C مساوي سي په یوه سره، معنا دا چې د کاربن اټومونو شمیر مساوي سي په یوه سره، نو د دغه مرکب عمومي فورمول به څه شي. که چیرې C مساوي سي په یوه سره، نو داسې ویلی سو چې C مو د N پر ځای به دلته 1 واچو، C به خپله 1 سي.
اچ یا هایدروجن به پر خپل ځای ولیکو 2 د دې سره ضرب 1 جمع 2 دا به مساوي 2 چې په یو کې ضرب کې دا بیرته 2 سي 2 جمع 2 به دا به څو سي دا به 4 سي نو سی یو اچ مو 4 سو یا داسې ویلی سو چې دا خپله مساوي کېږي په سی اچ 4 سره د الکان د سلسلې لومړنی مرکب که چیرې د الکان دویم مثال ته راسو مثلا که چیرې سی مساوي سي په 2 سره نو سی 2 اچ 2 ضرب 2 جمع 2 دا به مساوي سی 2 به پر خپل ځای ولیکو دا سی 2 اچ 2 په 2 کې ضرب کو 2 2 4 4 جمع 2 دا هم 6 نو اچ 6 سی 2 اچ 6 سی 2 اچ 6 د الکان د سلسلې د دویم مرکب څه شي دی مالیکولي فورمولې سو او دلته که چیرې اوس موږ ورته وګورو یو دانه کاربن دی دلته څو کاربونه دي 2 کاربونه دي دلته څو هایدروجن دي 4 هایدروجن دي او دلته څو هایدروجن دي 6 هایدروجن دي معنا دا چې د لومړي مرکب څخه تر دویمه مرکب پورې د الکان د سلسلې په دغه مرکب په عمومي دغه مالیکولي فورمول کې فقط د سی اچ 2 په اندازه سره توپیر راغلی دی نو موږ داسې وایو چې په دغه سلسله کې خپله د الکان د سلسلې په مرکبونو کې خپله د هومولوګ سلسله شته یا د هومولوګ سلسلې پر اساس باندې دغه مرکبونه درلودونکي د مالیکولي فورمول دي دغسې د دریم فورمول کې چیرې پسې راواخلو د دریم فورمول کې بیا هم د سی اچ 2 په اندازه سره توپیر وي د دې که چیرې سی مساوي سي په 3 سره نو سی 3 اچ 2 ضرب 3 جمع 2 دا به مساوي سي سی 3 به پر خپل ځای ولیکو اچ په 2 چې په درو کې ضرب کې 2 3 به څو سي 6 به سي 6 جمع 2 به خپله څو سي 8 سي نو سی 3 اچ 8 دا به د الکان د سلسلې دغه څه شي سي دریم مرکب به سي اوس که چیرې موږ دغه دویم څخه تر دریم پورې توپیر وګورو نو د دویم څخه تر دریم پورې به هم فقط د سی اچ 2 په اندازه سره څه شي رامنځته سوی وي په دې مالیکولي فورمول کې به توپیر رامنځته سوی وي چې دغه ته خپله ویل کېږي د هومولوګ سلسله ورته ویل کېږي همدارنګه د الکان د سلسلې نوم ایښودنې ته که چیرې موږ راسو د الکان د سلسلې د مرکبونو نوم ایښودنه چې د دغې سلسلې د مرکبونو نوم ایښودنه څنګه کېږي نو داسې ویلی سو چې د الکان د سلسلې دغه د مرکبونو نوم ایښودنه چې دا په 2 طریقو سره کېدلی شي چې یوې طریقې ته یې موږ وایو چې معمولي طریقه ورته ویل کېږي همدارنګه بلې طریقې ته یې خپله د ایوپاک طریقه ویل کېږي معنا هم موږ کولی سو چې د ایوپاک طریقه سره د دې مرکبونو نوم کښېږدو او هم په معمولي طریقه سره د دې مرکبونو نوم کښېږدو معمولي طریقه سره د دې مرکبونو نوم چې کله موږ ږدو نو لومړنۍ خبره دا ده چې موږ وایو کله چې په معمولي طریقه سره د دې مرکبونو نوم ږدو نو په دې کې یوه استثنا شته هغه دا چې دغه سلسلې یا د الکان د سلسلې لومړني 4 مرکبونه چې دي د الکان د سلسلې لومړني 4 مرکبونه چې دي دوی پکښې کې استثنا دي یعنې بې له دوی څخه نور ټولو مرکبونو نوم چې کله موږ ږدو په معمولي طریقه کې نو موږ د کاربن اټومونو شمیر چې دی د کاربن اټومونو شمیره دغه د کاربن اټومونو شمیر په لاتیني اخلو د کاربن اټومونو شمیر په لاتیني وایو همدارنګه په پای کې د ANE کلمه ورسره اضافه کوو دا بس په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه شول کله چې موږ غواړو چې د الکان د سلسلې د مرکب نوم ووایو نو بې له د دې د لومړنیو 4 مرکبونو څخه نور د ټولو مرکبونو نوم چې کله موږ اخلو نو موږ به د کاربن اټومونو شمیر په لاتیني وایو او په پای کې به د ANE کلمه ورسره اضافه کوو چې دغه ته خپله د دې چې ورته ویل کېږي نوم یې ورته ویل کېږي او بل پاته سوه د ایپاک په طریقه سره د دې نوم چې کله موږ ږدو د ایپاک په طریقه سره نوم ایښودنه یې په تېرو درسونو کې موږ او تاسو ویلې ده چې په هغه کې څو قوانین وه چې هغه قوانین موږ او تاسو ټوله په ترتیب سره په تېره ویډیو کې تشریح کړي دي که چیرې د چا نه وي کتلې تېره ویډیو وګورئ انشاءالله په هغه کې ایپاک نوم ایښودنه ټوله تشریح شوې ده د الکان د سلسلې د مرکبونو ایپاک نوم ایښودنه معمولي نوم ایښودنه کې داسې کاروو چې د کاربن اټومونو شمیر په لاتیني وایو او پای کې د ANE کلمه ورسره اضافه کوو د مثال په توګه سره زه راځم د الکان د سلسلې ځینې مرکبونو فورمولونه لیکم او د هغه څخه وروسته بیا د دوی نوم وایو د الکان د سلسلې که د مثال په توګه سره که چیرې سی مو مساوي سي مثلا په 15 سره یا د کاربن اټومونو شمیر مو مساوي سي په 15 سره نو داسې ویلی سو چې C15
C5H2 ضرب 5 جمع 2 دا به مساوي سي. C5 به پر خپل ځای ولیکو، د کاربن اتومونو شمیر یې 5H 2 چې په 5 کې ضرب کې 2 5 څو 2 5 هم 10 جمع 2 دا 12 C5H12. دلته چې د کاربن اتومونو شمیر 15 دی او همدارنګه د هایدروجن اتومونو شمیر 12 دی. د کاربن اتومونو د شمیر څخه یې داسې معلومیږي چې د الکان د سلسلې 5م مرکب دی. نوموړی مرکب د الکان د سلسلې 5م مرکب دی. اوس نو معنا دا چې دغه څلورو استثناءو څخه وتلی دي. نو معمولي طریقه سره چې کله د نوم موږ ږدو نو موږ به لومړی د کاربن اتومونو شمیر چې دی دغه به په لاتیني سره وایو، په لاتیني ژبه به وایو او په پای کې به د ني کلمه ور اضافه کوو. اوس په لاتیني کې 5 ته پینتا ویل کېږي. نو موږ داسې وایو چې د دې مرکب نوم چې دی په سر کې به موږ وایو د پینتا کلمه به ورسره ورکو او په پای کې به د ني کلمه ورسره اضافه کوو. نو پینتان د دې مرکب د الکان په سلسله کې څه شو سو هغه خپل نوم یې سو. د هغه څخه وروسته د الکان د سلسلې یو بل مرکب مثلا راخلو. د مثال په توګه سره C6 دی H14 د الکان د سلسلې د کاربن اتومونو د شمیر څخه یې معلومیږي د الکان د سلسلې 6م مرکب دی. اوس نو دا هم د هغه څلورو استثناءو څخه وتلی دي. نو موږ د دې نوم په معمولي طریقه سره وایو. نو داسې ویلی سو چې د کاربن اتومونو شمیر په لاتیني سره وایو او په پای کې د NE کلمه ورسره اضافه کوو. معنا داسې وایو چې هیګزا چې دی هغه خپله 6 ته ویل کېږي او پای کې به د NE کلمه ورسره اضافه کوو. هیګزان به باره څه شي سي؟ هیګزان به باره د دغه مرکب نوم سي په معمولي نومښودنه کې. اوس نو راځو دغه څلورو مرکبونو ته چې موږ ویل دغه څلور مرکبونه په دوی کې د دغه څخه استثنا دي. د دې مرکبونو نوم ایښودنه هم دغسې ده، فقط دومره دی چې هغه د کاربن اتومونو شمیر یې موږ نه وایو. هغه د دې نوم ایښودنه چې ده هغه په خپله په مروج ډول سره ورته ورکول شوی ده. په دې کې مستثنا ده هغه چې د دې مرکبونو په ترتیب سره لومړی CH4 یا هم د میتان دغه مرکب ته خپله د میتان مرکب ویل کېږي یا د دې نوم چې کله موږ وایو نو موږ وایو چې د دې نوم چې دی هغه میتان دی. دویم د دغه سلسلې دویم مرکب چې C2H5 مالیکولي فورمول درلودونکی دی. د دې مرکب نوم چې بیا دی هغه ته بیا خپله ایتان ویل کېږي چې د الکان د سلسلې دویم مرکب دی. همدارنګه دریم د دغه سلسلې دریم مرکب چې دی هغه C3H8 دی چې دغه مرکب ته بیا خپله پروپان ورته ویل کېږي. یعنې د مرکب نوم چې دی هغه څه شي دی؟ پروپان دی. همدارنګه د دې سلسلې څلورم مرکب چې دی هغه خپله C4H10 دی چې د دې مرکب نوم چې دی هغه خپله بیوتان دی. نو میتان، ایتان، پروپان او بیوتان بیا د دغو ټولو څلورو څخه نور د الکان د سلسلې د ټولو مرکبونو هغه نوم چې په معمولي طریقه سره موږ وایو نو په دې طریقه دی چې د کاربن اتومونو شمیر یې په لاتیني وایو او په پای کې د دې د NE کلمه ورسره اضافه کوو. او پاته سوی پاک نوم ایښودنه یې د ټولو قوانینو سره مطابق مثالو مو په تېره ویډیو کې پر هغه باندې کار کړی. دا د الکان د سلسلې مرکبونه او د هغوی نوم ایښودنه او د دې سلسلې هغه مکمل معلومات چې په نهم صنف کې ضرورت ورته پیدا کېږي. د هغه څخه وروسته راځو دویمه سلسله چې ډېره مهمه سلسله ده او په دې کې هم زیات مرکبونه موږ لرو. د دویم سلسله چې د هغه خپله یو ګروپ دی د الکایل د ګروپ په نوم سره یادېږي. د الکایل ګروپ موږ او تاسو مخکې هم ویلي دي د الکایل ګروپ څه ته ویل کېږي او دغه ګروپ کومې ځانګړتیاوې لري. راځو دا په لنډ ډول سره ووایو. د الکایل ګروپ موږ داسې وایو کله چې د الکان د سلسلې یو مرکب خپل یو اټوم هایدروجن د لاسه ورکړي نو د دې څخه د الکایل ګروپ لاسته راځي چې د الکایل ګروپ چې دی دا هم موږ دې ته دا په مشبوع الیفاټیک هایدروکاربنونو کې شاملیږي. ولې د دې د ټولو کاربن اتومونو ترمنځ چې کومه اړیکه ده دغه اړیکې ته موږ یو ګونې اشتراکي اړیکه وایو. نو کله چې د دې د کاربن اتومونو ترمنځ اړیکه یو ګونې اشتراکي اړیکه سوله نو پر دغه اساس باندې بیا موږ ویلی سو چې دوی چې دي مشبوع هایدروکاربنونه دي. کله چې د الکان د سلسلې مرکب خپل یو دانه هایدروجن د لاسه ورکړي نو د دې څخه د الکایل ګروپ لاسته راځي چې د دې عمومي فورمول چې دی هغه
H2N جمع یو دی CN H2N جمع یو دی، یعنې فقط یوه دانه هایدروجن یې د الکان د سلسلې د مرکبونو څخه سره کم دی کم سوی دی. د دې مرکبونو د دې سلسلې د لومړني مرکب نوم چې دی هغه خپله میتایل دی، یعنې میتایل د دې سلسلې لومړنی مرکب دی درلودونکی د یو اټوم کاربون او 3 اټومه هایدروجن دی. معنا دا چې که چیرې موږ راسو د مثال په توګه سره د الکان د سلسلې لومړنی مرکب چې مثلا میتان دی چې د درلودونکی د 4 دانې هایدروجنونو دی، که چیرې مثلا د دغه یوه دانه هایدروجن چې دی دا دی د لاسه ورکړي نو بره د ده سره 3 دانې هایدروجن نه پاتېږي، یو دانه کاربون پاتېږي چې CH3 ورته ویل کېږي چې دې ته بیا د الکایل د ګروپ لومړنی مرکب CH3 یا میتایل ورته ویل کېږي چې دغه مرکب ته موږ وایو چې د الکایل د ګروپ دا څه شی دی هغه لومړنی مرکب دی چې دی خپله د CnH2n جمع یو فورمول پر اساس باندې صدق کوي، دغه فورمول پر اساس باندې دی سره کم سوی دی جوړ سوی دی. د الکایل د سلسلې د مرکبونو نوم ایښودنه هم داسې ده لکه د الکان د سلسلې د مرکبونو. معنا دا چې د دوی د نوم په سر کې د دوی د نوم چې کله ایږدول کېږي بې له د دوی د لومړنیو 4 مرکبونو چې لومړني مرکب ته یې میتایل ویل کېږي، دویم ته یې ایتایل ویل کېږي، دریم ته یې پروپایل ویل کېږي او څلورم ته یې بیوتایل ویل کېږي. بې له دغو 4 مرکبونو څخه یې نور د الکایل د ګروپ هم ټوله مرکبونه چې دي د هغوی نوم ایښودنه داسې ده چې د کاربون اټومونو شمېر یې لومړی موږ په لاتیني کې اخوا او د نوم په پای کې د ANE پر ځای موږ چې شورته اضافه کوو د YLE کلمه ورته اضافه کوو، د ANE پر ځای باندې د YLE کلمه ورته اضافه کوو. دا د دې مرکبونو څه شي شوله؟ دا د دې مرکبونو هغه معمولي نوم ایښودنه شوله. د هغه څخه وروسته راځو دویمه سلسله مرکبونه چې موږ وایو هغه ته موږ وایو الکاینونه. البته الکینونه بیا کوم مرکبونه دي؟ الکینونه یا د هغه څخه تر مخه یو وارې سایکلو الکانونه ووایو، ځکه سایکلو الکانونه چې دي هغه هم په مشبوع کې شاملیږي. موږ او تاسو د الیفاتیک هایدروکاربنونه شروع کړي دي. په الیفاتیک هایدروکاربنونو کې مو اول د الکان د سلسلې ټوله مرکبونه ولوستله چې موږ د الکان د سلسلې مرکبونه چې شي دي د دوی نوم ایښودنه مو ولوستله. همدارنګه بیا مو پسې د الکایل ګروپ ولوستی چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کېږي او په دې کې چې شامل دي نوم ایښودنه یې څه شي ده. راځو دریم مشبوع الیفاتیک هایدروکاربن سلسله وایو چې هغه کې شاملیږي د سایکلو الکانونه یا سایکلو الکانونه چې ته ویل کېږي. راځو دا مرکبونه پسې لولو. سایکلو الکانونه موږ داسې وایو چې د سایکلو الکانونه د خپل نوم څخه معلومیږي دې ته کړییز الکانونه هم ویل کېږي یا هم کړی درلودونکي الکانونه هم ورته ویل کېږي. د الکان د سلسلې مرکبونه چې په کړییز شکل سره شتون ولري د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي. د الکان د سلسلې مرکبونه چې کړییز شکل ولري نو د چی په نوم سره یادیږي؟ د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي. سایکلو الکانونو کې څو خبرې شته، هغه خبرې په ترتیب سره راځو وایو. د هغو خبرو د جملې څخه اول موږ داسې ویلی سو چې په سایکلو الکانونو کې لومړنی شی چې ډېر مهم دی هغه دا چې دغه مرکبونه چې دي دوی ته هم موږ ویلی سو چې دا مشبوع مرکبونه دي، ځکه چې دغه مرکبونه چې دي دا هم د ټولو کاربن اټومونو ترمنځ یې یو ګونې اشتراکي اړیکه شتون لري. د دې مرکبونو د ټولو کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه شتون لري. کله چې د مرکبونو ترمنځ اړیکه یو ګونې اشتراکي اړیکه سوله نو بیا موږ وایو چې دا سره کوم مرکبونه دي؟ دا مشبوع مرکبونه دي. دویمه خبره، لومړنۍ خبره چې یو ګونې اشتراکي اړیکه د کاربن اټومونو ترمنځ شته ځکه موږ دې ته مشبوع مرکبونه وایو. دویمه خبره، دغه مرکبونه چې دي دا خپله کړییز جوړښت لري. معنا دا چې دوی کړییز یا حلقوي جوړښت لري ځکه دوی ته چې ویل کېږي، ځکه دوی ته سایکلو الکانونه ویل کېږي. دا سایکلو خپله د چی معنا ورکوي؟ د کړۍ معنا ورکوي. نو د الکان د سلسلې ټولو مرکبونه چې کړییز شکل لري د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي. دریم د دې مرکبونو عمومي فورمول چې دی هغه خپله CnH2n دی. CnH2n دی. دلته په دې ځای کې مو مخکې هم ویلي وه چې C چې دی هغه د خپله د کاربن معنا ورکوي. معنا دا چې د
دا خپله د کاربن دی N چې دی هغه خپله د کاربن اټومونو هغه شمیره ده چې څونه دی څو دانې کاربن اټومونه او همدارنګه H چې دی هغه خپله مو مخکې هم ویلي وه چې د هایدروجن معنا ورکوي او 2 چې دی هغه خپله یو کنسټنټ یا هم یو ثابت عدد دی او همدارنګه دا N چې دی دا بیا د کاربن اټومونو هغه شمیره ده چې څو دانې کاربن اټومونه د سایکلو الکانونو عمومي فورمول چې دی هغه CnH2n دی یعنې د دې ټولو مرکبونه چې دي هغه پر دغه فورمول باندې صدق کوي د دې فورمول پر اساس باندې هغه سره کم سوي دي جوړ سوي دي د سایکلو الکانونو د سلسلې لومړنی مرکب چې دی هغه د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي د سایکلو الکانونو د سلسلې لومړنی مرکب چې دی هغه د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي د دې مرکبونو ځکه چې سایکلو پروپان لومړنی هغه مرکب دی چې دی کولی شي چې سایکلیک شکل واخلي معنا دا چې دی کولی شي کړیز جوړښت واخلي اوس د الکان د سلسلې لومړنی مرکب چې و هغه میتان و د الکایل د ګروپ لومړنی مرکب چې و هغه خپله میتایل و خو د سایکلو الکان د سلسلې لومړنی مرکب چې دی هغه د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي سایکلو پروپان چې دی هغه درلودونکی هغه لومړنی هغه مرکب دی چې دی کولی شي چې کړیز شکل واخلي سایکلو پروپان که چیرې مثلا C مساوي سي په 3 سره نو داسې ویلی شو چې د دې هغه عمومي فورمول چې کله لاسته راوړو نو داسې ویلی شو چې C به خپله 3 سي H2 ضرب 3 جمع خو نو نشته دا به مساوي سي C3 په خپل ځای ولیکو همدارنګه 2 چې په درو کې ضرب دا به 6 سي C3 H نو C3 H چې دی هغه د سایکلو پروپان چې دی مالیکولي فورمول دی اوس نو د دې سایکلیک جوړښت څنګه دی د دې خو موږ وایو چې 2 اتومه هایدروجن کم دي نو بیا دی څنګه مشبوع موږ ویلی شو ځکه چې دی سایکلیک شکل لري کله چې سایکلیک شکل ولري معنا دا چې کاربن اټومونه په خپل منځ کې په کړیز ډول سره تړلي دي نو کله چې سره وتړل سوله بیا په دغه ځای کې دی مشبوع راځي د کاربن اټومونو ترمنځ 2 ګونې یا 3 ګونې اشتراکي اړیکه راځي د دې جوړښت که چیرې موږ جوړوو نو داسې ویلی شو چې C یو اړیکه د بل کاربن سره همدارنګه د بل کاربن سره دی په خپلو منځونو کې داسې چې شي لري اړیکې سره لري دا خو 3 کاربنونه سوله په خپلو منځو کې اړیکې پیدا کړلې اوس نو یو دانه CH2 2 هایدروجنه دلته دي CH2 2 هایدروجنه دلته او دا هم CH2 2 هایدروجنه دلته CH2 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه CH2 د سایکلو پروپان چې شو هغه کړیز جوړښت شو اوس په دې ځای کې که چیرې د کاربن اټومونو هغه اړیکو ته موږ راسو نو د ټولو اړیکې چې دي هغه پوره دي دا یو کاربن دی یوه دانه اړیکه د دې کاربن سره لري دا د یوه اړیکه د بل کاربن سره لري دا د 2 اړیکې د هایدروجن سره لري دا د اخري مدار 4 الکترونو پر اساس باندې 4 اړیکې پوره همدارنګه دا دواړه کاربنونه هم نو لومړنۍ خبره سوه دا سوله چې کاربن اټومونه په خپل منځ کې یو ګونې اشتراکي اړیکه لري دویمه خبره دا سوه چې کړیز شکل لري دریمه خبره دا سوه چې لومړنی مرکب د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي او د الکان د سلسلې ټول مرکبونه چې د دې ټول مرکبونه چې کړیز شکل ولري د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي د دوی نوم ایښودنه سره کم ده د دوی نوم ایښودنه هم د الکان پر سلسلې ده معنا دا چې د الکان د سلسلې هر مرکب چې مثلا د کوس پروپان چې دی د هر مرکب نوم چې موږ کله اخلو یا مثلا هغه په سایکلیک شکل سره وي د سایکلو الکانونو په سلسله کې وي کړیز شکل یې اخیستی وي د هغوی نوم چې کله موږ وایو نو فقط د الکان د سلسلې هغه د نوم په سر کې موږ د سایکلو کلمه ورسره اضافه کوو فقط د نوم په سر کې چې ورسره اضافه کېږي د سایکلو کلمه ورسره اضافه کېږي لکه اوس دغه مرکب چې دی د پروپان مرکب دی کړیز شکل لري نو د سایکلو الکانونو کې شامل شو کله چې دی په سایکلو الکانونو کې شامل شو نو د نوم چې موږ وایو پروپان نشو ویلی د پروپان په سر کې به تاسو د سایکلو کلمه ورسره اضافه کوئ معنا دا چې د سایکلو الکانونو نوم ایښودنه چې کله موږ کوو نو د الکان د سلسلې هغه د دوی نوم ته فقط د په سر کې د سایکلو کلمه ورسره اضافه کوو د مثال په توګه سره مثلا سایکلو بیوتان مثلا دویم مرکب دی د مثال په توګه سره سایکلو پینتان دا هم څوم مرکب دی
دا یې هم دریم مرکب دی، دغسې سایکلوهیګزان دغسې د دوی په سر کې فقط د چې کلمه ورسره اضافه کوو د سایکلو کلمه ورسره اضافه کوو. دا د دوی هغه څه شولې، دا د دوی نوم ایښودنې شولې. نو لومړنۍ خبره په لومړي سر کې مو الکانونه ولوستل، د الکایل ګروپونه مو ولوستل او د سایکلو الکان یا هم کړیز الکانونه مو ولوستل. که چیرې تر دې ځایه پورې کوم مشکل وي نو کولی شئ چې ووایاست، د لا زده کړې دپاره یې کوښښ وکړئ چې بیا یې درته تکرار کړئ، او که چیرې ایپاک نوم ایښودنه مو نه وي زده یا مو هغه نه وي ویلې، ځکه دلته ما تکرار نه کړل، نو هغه په تېره ویډیو کې تاسو کولی شئ چې وګورئ د الکان د سلسلې د مرکبونو ایپاک نوم ایښودنه پوره لیکچر شته. نو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بیا پورې ښه ورځ او ښې چارې.